دفاع وزارت د تاجکستان او ازبکستان پولو ته 10,000 ځواکونه لیږي. بلخوا طالب وزیر پاکستان ته ګواښ کړی. جزئیات په همدغه ویډیو کې وګورئ او مینه چینل هم سبسکرایب کړئ. راپورونه وایي چې د طالبانو حکومت د هیواد شمال ته د تاجکستان او ازبکستان پولو ته 10,000 وسلوال ځواکونه لیږي. د روسیې د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو د اسلامي امارت لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت نن دوشنبه وویل چې 10,000 ځواکونه به هغو ولایتونو ته ولیږدي چې له تاجکستان او ازبکستان سره پوله لري. د زیاته کړه د ناټو او امریکا په مډرنو وسلو او تجهیزاتو سنبال 10,000 ځواکونه د شمال او شمال ختیځ ولایتونو ته لیږل کیږي چې د هر ډول پوځي اقدام لپاره تدابیر ونیسي. قاري فصیح الدین دا هم وویل چې په لنډ ممکن وخت کې به جنګي الوتکې هم د دفاعي ځواکونو د ملاتړ لپاره چمتو شي. د افغانستان بلخ ولایت له ازبکستان سره پوله لري او له تاجکستان سره بیا بدخشان، تخار او کندوز ولایتونه پوله لري. طالب چارواکي اندېښنه لري چې ممکن د دولت وسلوال مخالفان چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي او ډېرې غړي یې په تاجکستان کې دیره شوي د هوا له تودېدو وروسته په بدخشان، تخار او کندوز ولایتونو کې حملې پیل کړي. ظاهرا طالبان د ترکمنستان او ایران له لورو افغانستان ته د ناامنیو د غځېدو اندېښنه نه لري. لوی درستیز قاري فصیح الدین فطرت چې د پنجشیر په فاتح هم مشهور دی، په خپله هم د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. بلخوا د افغانستان اسلامي امارت د سرحدونو چارو سرپرست وزیر ملا نورالله نوري په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان ټولو ګاونډیانو سره په متقابل احترام او ګډو ګټو ولاړې اړیکې غواړي او که کوم ګاونډی د افغان خاورې یوې لویشتې لاندې هم کولو ته هڅه وکړي، موږ به 2 لویشتې وړاندې ورځو، خو خپله خاوره به چاته پرېنږدو. هغه همداره زیاته کړې چې که څه هم اوس مهال د اسلامي امارت یو شمېر ستونزې لري، خو دا په دې معنا نه ده چې ګاونډیان دې زموږ خاوره لاندې کړي او موږ ورته خړې سترګې وګورو.